په یو کلي کې یوه بوډۍ ښځه اوسېدله چې د هغې 2 زامن وو. د یو زوی نوم یې سلیم و، د بل زوی نوم یې ارشاد و. سلیم او ارشاد دواړو به د خپلې مور سره ډېره زیاته مینه کوله. یوه ورځ مور خپل دواړه بچي ځان ته راوغوښتل او ورته یې وویل: سلیم زویه او ارشاد زویه، اوس زه ډېره زیاته کمزوره شوې یم. اوس زه غواړم چې د ستاسو دواړو ودونه وکړم. تاسو ته په دې خبره څه اعتراض خو نشته؟ ما دا فیصله کړې ده چې د ستاسو دواړو ودونه وکړم. تاسو تیار یې؟ مورې دا خو ډېره ښکلې خبره ده. مونږ بلکل تیار یو. مونږ دواړه تیار یو. روسن تیار یم، خو چې زه تیار یم نو ارشاد به هم تیار وي. دا ډېره خوشحالې خبره ده. تا ډېره ښه فیصله کړې ده. مونږ بلکل تیار یو. د سلیم مور په دې خبره باندې ډېره زیاته خوشحاله شوه او د هغې د رشتو دپاره د ښځو په تلاش کې ووته او د یوې رشتې واله ښځې خواته لاړه او ورته یې وویل: خورې زما 2 زامن دي او زه د هغې ودونه کول غواړم. د هغې دپاره د رشتو ضرورت دی، خو چې ښکلې رشتې وي. ولې نه خورې؟ زما 2 لونه شته که نه؟ که چېرې ستا خوښې زه به خپلې 2 لونه ستا دغه زامنو له درکم. ولې چې ستا زامن ډېر نیکان او ډېر اخلاقي دي، ډېر هلکان دي. د دې نه ښکلې خبره شته نه خورې؟ دا خو ډېره ښکلې خبره ده، اسما ته منظوره ده. الله دې پکې برکت واچوي. الله دې ټول عمر خوشحاله ساتي. بیا څو ورځې بعد د 2 وروڼو په ډېره خوشحالۍ سره واده وشو او 2 وروڼه ډېر زیات خوشحاله وو او 2 په ډېره خوشحالۍ سره د خپلو ښځو خواته ورغلل. کله چې سلیم د خپلې ښځې خواته ورغی او ورته یې وکتل نو ډېر زیات خوشحاله شو، ولې چې د هغه ښځه ډېره زیاته ښکلې او مزېداره وه او د ډېرو خوشحالۍ نه یې ورته وویل: ماشاءالله ماشاءالله، ته خو ډېره زیاته ښکلې. نو د الله ډېر شکر ګزار یم چې ته یې راله راکړې. الله تعالی دې مو ټول عمر خوشحاله ساتي. ایمتم ډېر زیات ښکلي او ښه انسان یې. زه هم ډېره خوشنصمته یم چې الله پاک ستا د ژوند ملګری جوړ. 2 ډېر زیات خوشحالۍ سره ګپ شپ ولګو او بل طرف ته ارشاد کله چې د خپلې ښځې خواته ورغی او ورته یې وکتل نو ډېر زیات حیران شو، ولې چې د هغه ښځه ډېره زیاته موټی وه او په ډېر حیرانتیا سره یې وویل: وی الله، داسې چلې شو؟ دا زما ښځه خو ډېره زیاته موټی ده. تا ته دومره ولې موټی یې؟ څه مطلب چې زه موټی یم؟ دا ته څه مسله ده؟ ځان ته دې کتلي موليه، په لومبۍ ورځ دې راله دماغ خراب کړه. وای خدایه، دا په څه بلا وختم؟ دا خو سمه میخه ده. بیا په سبا باندې سلیم د خپلې ښځې سره د کور په کار کې په ډېره خوشحالۍ باندې مصروف و چې په دې کې ورته ښځې وویل: سلیمه ته ډېر زیات ستړی شوې، دا کار ډېر وکړو، زه ځم تا له ښه مزېداره ناشته راوړم. زه ګلالۍ، ته مانه خو ښکلې ناشته تیاره کړه، زه ستا مدد کوم. او بل طرف ته د ارشاد ښځه چې ټوله ورځ ناستې یو صرف خوراکونه کوي، هروسو کار کوي نو چې په دې کې ورته ارشاد ډېر حیرانتیا سره ووایي: یا ښځې بس که که نه، تش خوراکونه به کې څه کار هم کوه. ته خو ټوله ورځ ناستې صرف خوراکونه کې، دا کار به څوک کوي؟ بس زه کار نه کوم، زما خوراک خوښ دی. تا ته څه مسله شته؟ ما نه کله شه، زه ما دې خوراک ته پرېږده. بیا ارشاد د خپلې مور خواته لاړ شي او خپلې مور ته ووایي: مورې، زما ښځه ډېره زیاته موټی ده او بیا هم ټوله ورځ ناستی خوراک کوي. اړوسه بل کار شته نه؟ دا خو اړوسه کار کوي نه، د دې سره څه وکړم؟ دې خو ما زړه پوخ کړو. زه خیر دې بخیه، نه ټولې ښځې داسې اوسه مه کوه، ولې خفه کېږې؟ ناګرنګ ته بوځه، نه د چکر ورکوه،
په دې ورزش کوه. خیر دی زړه مه وهه. ټیک ده مورې، دا کار به مو کوم، ورزش له بیم بوځم. بیا ارشاد خپله ښځه ګراوند ته د ورزش دپاره بوتله او ورته یې وویل هله ښځې راځه، اوس په ورزش کوو. دلته ورزش ته رالو. ورزش ډېر ښه شی دی، د صحت لپاره ډېر ښه دی. زه نه کوم ورزش، کوتکې کوه. زه نه کوم. لږ شانتي وکړه، ځان نه ماشومه مه جوړوه، بیا مه کوه که نه. بیا دواړو ورزش شروع کړو. کله چې ارشاد هغې ته وکتل ویې خندل او ورته یې وویل یا ښځې، ته خو لکه د میښې په شان اوچتېږې راخلاصېږې، سمه میښې. کله چې د ارشاد دا خبره ښځې واورېده نو ډېره زیاته غوسه شوه او ارشاد یې راوستو او یو غټې ونې پسې ښه کلک کلک وتړو او ورته یې وویل تا ماته میښه وویل، تا گروه شتانا. ارتی میخه. یوستا خزیم کو میخیم. تمان نکلاریگی. یا ښځې ما ګپ لګو، ما نه غلطي وشوه، ما وسپړه، دا ته څه کې؟ او بیا د ارشاد ښځه ارشاد دقسې ونې پسې تړلې شوې پرېږدي او لاړه شي چې ارشاد بیا ناست وي او ځان سره سوچ کوي چې په دې کې د هغه خواته یو هلک راشي چې د هغه هلک نوم وي حمزه او حمزه هغه ته ووایي یار وره، دا ته وایې دلته تړلی شوي دا چا؟ درته سره چا داسې وکړل؟ بس څه به درته ووایم وروره، دا ما سره خپلې ښځې داسې وکړو. ډېره خطرناکه ښځه ده، په چل یې نه پوهېږم، دې سره څه وکړم؟ مه خفه کېږه یار وره، زه باید ته د یو راز خبر وکړم. په دې بازار کې یو بابا دی، د هغه خواته لاړ شه، هغه سره یو جادو والی شربت دی، هغې اوس که ډېر به خوشحاله. حمزه د ارشاد لاسونه کلو کړو چې په دې ارشاد ډېر زیات خوشحاله شو. ارشاد فوراً د بابا خواته لاړو او بابا ته یې وویل بابا جي، ښځه مې ډېر زیات تنګوي، چا راته تاسو وښولې، یو هغه له لاړ شه. سوچل وکړه بابا جي، ډېر زیات دې تنګ یم. نو بچه یو شربت په درته درکړه. بچه دا پې په خوراک کې ورته بیا ګوره. بیا د هغې نه بعد ارشاد کور ته راغلو او هغه شربت یې په چاولو کې میلاو کړو او خپلې ښځې ته یې ورکړو. شپه تېره شوه. کله چې سبا شو او ښځه راپاڅېده نو هغه د موټۍ نه نری شوې وه او ډېره زیاته ښکلې او خوبصورته وه. ارشاد ډېر زیات خوشحاله شو او ورته یې وویل دا واقع دی، ته خو ډېره زیاته ښکلې شوې، ماشاءالله. او ارشاده، بس دا نه په فضل سره بدله شوي یم. بیا ارشاد د خپلې ښځې نه معافي وغوښته او ورته یې وویل زما خوږې، ما معاف که، ما ستا ډېره بېعزتي کړې ده. ارشاده، چې ته دومره د زړه نه معافي غواړې نو ما د الله دپاره معاف کړی یې. بیا د هغې ورځې نه بعد ارشاد او سلیم او د هغې دواړو ښځې او سره د خپله موره ټول ډېر په خوشحالۍ سره اوسېدل شروع کړل او ډېر زیات خوشحاله وو او د یو بل به ډېر زیات خیال ساتو. د دې کهانۍ مقصد دا دی چې د انسان اصل خوبصورتي د هغه په زړه او په رویه کې وي، نه چې د هغه په جسم کې وي. که کهاني مو خوښه شوي نه لایک کې او مخکې ملګرو سره هم شیر کې. الله مو راته ښاد، اباد او بریالي لره. د لوی الله په امان.